ان الذين امنوا يقينا کسانو چې ایمان راوړې والذین واکسان هاجروا چې هجرت وکړو وجاهدوا جهاد وکړو فی سبیل الله فلا رضا الله کی اولئک دا کسان يرجون امید ساتي رحمت الله د رحمت د الله والله دا الله رب العزت غفور الرحیم بخون کې او مهربان دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب العالمين زمون د ټول مرګرو ټول ګناهونه معاف کړي رب العالمین زمون د ټول ملګرو صغیر او کبیره ګناهونه معاف کړي رب العالمین زمون د ټول ملګرو نوی او زار ګناهونه معاف کړي الہ العالمین هغه ګناهونه کوم قصدن کړي یا الله کوم سهون کړي رب العالمین ټول ورته معاف کړي رب العالمین زمون ژوند ټول د ګناهونو سره دی یا الله زمون په اعمالو کې زمون ګناهونه ډیر زیات دي الہ العالمین په خپل فضل او کرم او مهرباني سره رب العالمین دا ګناهونه راته معاف کړي رب العالمین په خپل فضل او کرم او احسان او مهرباني سره دا ګناهونه موږ ته زمون معاف کړي رب العالمین د ملګرو سره مشکلات وي سه حاجات وي سه ضرورت وي کورونو کې وي دوی سره په خپل وي رب العالمین ته د خپل خزانونو پوره کړي رب العالمین د ملګری نور دنیا خلکو ته محتاج کړي رب العالمین د مهلک او امراضونه او ساتي د قچرو او د عدالتونو او ساتي رب العالمین د بندگانو د محتاجین او ساتي رب العالمین کوم ملګری بیمار وي یا کور کې څه بیماری وي رب العالمین شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو د خوشحالي د پاره خالق کائنات د ګناهونو څومره قسمونه دي الہ العالمین د ټول موږ ته اجتناب راکړي رب العالمین د ګناهونو څومره قسمونه دي الہ العالمین د ټول ګناهونو موږ ته اجتناب را نصیب کړي رب العالمین مجاهدین دي او په مکمل کړي په کم ذکر دي الہ العالمین ته حامی او ناصر شي رب العالمین هغه ټول سره امداد وکړي رب العالمین دا غوي حامی او ناصر شي رب العالمین دا غوي امداد وکړي خالق کائنات موږ سره عظیم سرمایه ایمان دا یا الہی کامل ایمان را نصیب کړي رب العالمین په حقیقی معنی کې څه ایمان ویل شي هغه راته نصیب کی رب العالمین په ایمان باندې تر مرګ پورې استقامت راته نصیب کی رب العالمین مرګ د ایمان سره راته نصیب کی رب العالمین د مرګ نه مخکې زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي مونږ ته رب العالمین د مرګ نه مخکې زمونږ مغفرت نصیب کی رب العالمین مرګ برازي د شهادت مرګ راته نصیب کی رب العالمین د شهادت مرګ راته نصیب کی چې کله مرګ راځي نو د عظیمه کلمه راته نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم محمد وعلى